Hi there, I am Hamas Afghan, your English instructor. Hope you all having a great time. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملګرو زه بیا زموږ یوټیوب چینل د فیسبوک پیج او د ټیک ټاک اکاونټ ته ښه راغلاست. ملګرو لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر درس کې دوه برخې د پروناون ویلې چې ورته ویل کېږي سبجیکټ پروناونز یعنی د فاعل پروناونز د فاعل ضمیرونه او بل ته ویل کېږي اوبجیکټ پروناونز یعنی د مفعول ضمیرونه. نو دغه ضمیرونه ودانې چې موږ تاسو ویلې دا څه استعمالات لري، مطلب موږ تاسو لکه وي د څه شي لپاره استفاده کولی شو، وي د کومو شیانو لپاره استفاده کیږي، اټ د کومو شیانو لپاره استفاده کیږي، هی شي همدا رقم د ټولو پر اړه باندې به نن موږ تاسو خبرې کوو چې دغه څه استعمالات لري، یوزیجز یې څه دي. نو ملګرو که چېرته غواړئ چې انګلیسي ژبه زموږ سره زده کړئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، زموږ د فیسبوک پیج هم در سره فالو کړئ او زموږ د ټیک ټاک اکاونټ نوی دی در سره فالو یې کړئ. انشاءالله موږ به ستاسو لپاره تل د انګلیسي ژبې د زده کړې په هکله باندې ویډیوګانې اپلوډ کړو. نو راځئ دغه ویډیو زموږ سره تر اخره وګورئ، د ویډیو څه معلوماتي وه د ملګرو سره هم شریکه کړئ. السلام علیکم. راځو موږ تاسو د تیر درس کې موږ تاسو اووه دانې سبجیکټ پروناونز وویلې، یعنی دغه سبجیکټ پروناونز معنا که موږ تاسو زده کړو د نور بیا موږ تاسو خپله باندې هم معنا کولی سو، یعنی ورته دي د نور اوبجیکټ پروناونز چې دي. راځو موږ تاسو اول وایو چې آی لرو. آی مطلب زه او وی مطلب مونږ، یو مطلب تاسو یا ته، هی مطلب هغه، شي مطلب هغه د انجلۍ لپاره ښځینه لپاره استفاده کیږي، دی مطلب دوی، اټ مطلب دا. راځو ملګرو موږ تاسو د دې استعمالاتو ته چې آی د څه شي لپاره استفاده کیږي. آی ملګرو د ځان د تعریفولو لپاره استفاده کیږي، یعنی زه وایم چې زه یم، صحیح شو، زه یو افغان یم، زه دا یم، زه ها یم، صحیح شو. نو د دې لپاره موږ تاسو بیا آی کاروو، مطلب زه وایم چې آی ام ا ټیچر، زه یو استاد یم. آی مطلب زه، صحیح شو، دا زما د خپل ځان لپاره یو ضمیر دی چې زه د خپل اسم لپاره کارولی شم. نو دلته وایم آی ام مطلب یم، ا ټیچر یو استاد. نو دغه آی چې دی دا د ځان د تعریفولو لپاره استفاده کیږي. چې کله موږ تاسو خبرې کوو مطلب وایو چې زه دا یم، زه ها یم، نو د دې لپاره موږ تاسو آی استفاده کوو. دوهم ته راځو موږ تاسو په دوهم کې موږ تاسو لرو وی. وی چې دی یعنی یو زه اوسم او یو بل زما ملګری را سره واوسېږي یا دوه را سره واوسېږي، درې یعنی له دوه څخه که زیات واوسو او موږ خپل ځان تعریفوو، د ځان په اړه باندې خبره کوو، نو بیا موږ وایو چې وی. We are Afghans، مونږ افغانان یو. We are from Afghanistan، مونږ له افغانستان څخه یو، صحیح شو. نو په دې ځای کې موږ تاسو چې کارو وی کاروو چې له دوه څخه زیات یا خپل دوه کسان ځان تعریفوي یا د ځان په اړه باندې خبرې کوي یا خپل خبرې کوي، د دې لپاره موږ تاسو ضمیر کاروو وی. راځو موږ تاسو دریم ته. دریم سبجیکټ پروناونز موږ تاسو لرو یو. یو مطلب تاسو یا ته. دا په پښتو کې موږ تاسو مطلب تاسو د هغه چا لپاره استفاده کولی سو چې هغه له موږ تاسو څخه مشر وي، نو د هغه لپاره موږ تاسو وایو چې تاسو، که نه که کشر وي بیا د هغه لپاره موږ تاسو وایو ته. او د جمع لپاره هم موږ تاسو استفاده کولی شو، د واحد لپاره هم موږ تاسو ته استفاده کولی شو. نو په انګلیسي کې موږ تاسو ورته یو لفظ لرو چې هغه یو دی. دغه یو چې دی موږ تاسو څنګه کولی شو چې په جمله کې وپېژنو چې دا د واحد لپاره استعمال شو او که د جمع لپاره، صحیح شو. دا زه اوس په جملو کې درته ښیم، خو راځم د دې استعمال په اړه باندې خبره درته کوم. یو د هغه چا لپاره موږ تاسو کارولی شو، یعنی د هغه چا لپاره ضمیر جوړېدلی سي چې هغه موږ تاسو ته مخاطب وي، مطلب موږ تاسو خبرې ورسره کوو، مقابل طرف وي، غوږ نیونکی موږ تاسو هم ورته ویلی شو. نو د هغه لپاره بیا موږ تاسو ویلی سو چې یو یعنی تاسو، صحیح شو. یعنی که موږ تاسو نوم وانخلو او ورته وایو چې تاسو، بیا موږ تاسو ورته وایو په جمله کې یو آر، صحیح شو. نو اوس راځم جملې ته. په جمله کې مثلا زه وایم چې یو آر ا سټوډنټ، تاسو یو شاګرد یاست. دلته یو چې شي سو واحد سو، صحیح شو. په دې خاطر باندې چې هلته ا سټوډنټ شغی، صحیح شو. نو موږ تاسو که یو چا ته وایو چې یو آر سټوډنټس، تاسو شاګردان یاست، دلته مو جمع جملې ته اشاره وکړله، یعنی جمع کسانو ته مو اشاره وکړله، صحیح شو. نو که چېرته مو ا سټوډنټ ووایو
نو په دې کې به موږ تاسو واحد ته اشاره کوو. صحیح شو. نو اوس راځو څلورم ته. څلورم کې موږ تاسو لرو هی ګوره چې دی موږ تاسو وایو چې هغه خو د نارینه لپاره استفاده کیږي. موږ تاسو کولی شو چې وایو چې میل جنډرز لپاره موږ تاسو استفاده کولی شو نارینه جنسیتونو لپاره. مطلب لکه څنګه زه وایم چې عمران is a boy، عمران یو هلک دی. صحیح شو. بیا وایم he is a student، هغه یو شاګرد دی. نو دلته عمران چې شو هلک و، نو هغه اسمونه چې نارینه وي د هغه لپاره موږ تاسو پروناون کارولی شو هی. موږ تاسو راځو پنځم ته. په پنځم کې ګوره موږ تاسو لرو شي مطلب هم هغه. اوس د هی او د شي تر مابین فرق دا دی، هی چې دی د میل جنډرز لپاره استفاده کیږي، یعنی د نارینه د اسمونو لپاره استفاده کیږي چې جنسیت یې چې شي وي نارینه وي. نو شي چې دی بیا د فیمیل جنډرز لپاره موږ تاسو استفاده کولی شو چې جنسیت د اسم چې شي وي فیمیل یعنی ښځینه وي. اوس مثلا زه په مثال کې وایم چې لیلا خان is a singer، لیلا خان چې دی یوه سندرغاړې ده. نو که زه بیا چېرته دوهمه جمله کې وایم چې دا پاکستانی ده، بیا به زه څنګه وایم she is پاکستانی. صحیح شو. she is پاکستانی، دا پاکستانی ده. نو دلته دا شي چې شو د ښځینه ضمیر شو، یعنی موږ تاسو ښځینه اسم ترې ایسته کوو، دلته شي ورکوو. موږ تاسو راځو شپږم ته. په شپږم سبجیکټ پروناونس کې موږ تاسو لرو دی. د دې اصلا تلفظ دی they. صحیح شو. نو they چې دی د څه شي لپاره استفاده کیږي؟ they چې دی موږ تاسو د چا په اړه باندې چې بحث کوو. صحیح شو. د دې لپاره استفاده کیږي او هغه کسان جمع وي، یو کس نه وي. صحیح شو. نو کسان چې جمع وي موږ تاسو وایو چې دوی یا هغوی. صحیح شو. موږ تاسو بیا وایو چې دی. نو راځم زه مثلا په جمله کې وایم Ali and Ahmad are my friends. صحیح شو. علي او احمد زما ملګري دي. صحیح شو. نو دلته ما دوه اسمونه واخیستل. صحیح شو. اوس راځم یو بل جمله کې وایم they are Iranian. صحیح شو. they are Iranian، هغوی یا دوی ایرانیان دي، د ایران څخه دي. صحیح شو. ایرانی دي. راځو موږ تاسو 8 ته. اوس 8 د څه لپاره استفاده کیږي؟ د 8 معنا په پښتو کې راځي دا. صحیح شو. دا یا 8 د څه لپاره استفاده کیږي؟ ګورم موږ تاسو 8 د بیجان شانو لپاره استفاده کولی شو، دا رقم د تاریخ لپاره استفاده کولی شو، د ورځې لپاره استفاده کولی شو، د موسم لپاره موږ تاسو استفاده کولی شو. صحیح شو. لکه مطلب څنګه موږ تاسو وایو چې it is a book، دا یو کتاب دی. صحیح شو. it's a pen، دا یو قلم دی. نو دا 8 چې شو 8 دلته ضمیر د بیجان شانو لپاره سو. مطلب لکه زه وایم کنه چې it's 9 o'clock. صحیح شو. 9 بجې دي. زه وایم مطلب it's rainy. یو څوک مطلب پوښتنه کوي چې how is the weather، موسم څنګه دی؟ زه وایم it's rainy، باراني دی. صحیح شو. یعنی د 8 موږ تاسو د موسم لپاره هم استفاده کولی شو. بیا مطلب زه وایم کنه چې it's Friday، جمعې ورځ ده نن. صحیح شو. یا زه وایم چې جمعه ده، نو بیا وایم چې it's Friday. نو د دغه شانو لپاره استفاده کولی شو. همدارنګه هی هم ډېر بحث لري چې مطلب د الله لپاره هم موږ تاسو هی پروناون استفاده کولی شو. د لمر لپاره یا هغه مملکتونه چې قوي وي د هغه لپاره موږ تاسو هی استفاده کوو، یا همدارکم شي موږ تاسو د چی لپاره استفاده کولی شو. دا ډېر اوږد بحث لري، خو ستاسو لپاره همدغه چې تاسو څومره ما درته تشریح کړل دغه زده کړئ انشاءالله کفایت درته کوي، ځکه دا بیسیک شیان دي. نو تر اوسه پورې تاسو دومره مخکې نه یاست تللي چې اوږد بحث ورباندې ولرو. هغه شیان چې روزمره ستاسو لپاره راځي مخته پر هغه باندې تاسو بحث کوئ. نو دغه مکمل تشریح ما درته وکړله. اوس راځو موږ تاسو کولی شو چې دغه شیان چې موږ تاسو ویلي دا په 3 کټګوریو باندې تقسیم کړو. لکه څنګه په 3 کټګوریانو باندې مطلب موږ تاسو لرو په ګرامر کې 1 2 3 فارمولا. صحیح شو. 1 2 3 فارمولا دا مطلب چې first person، second person، third person، یعنی اول شخص، دوهم شخص، دریم شخص. دا 3 کټګوریانې شو. صحیح شو. اوس په اول شخص کې موږ تاسو څه شی راوستلی سو؟ I او we. موږ تاسو اول شخص لرو متکلم، هغه څوک چې خبرې کوي. صحیح شو. خبرې چې کوي I او we. صحیح شو. چې د ځان په اړه باندې
خبرې کوي، ځان تعریفوي، دا په اول شخص کې راځي چې فرست پرسن ورته ویل کېږي. راځو دوهم سیکنډ پرسن ته. سیکنډ پرسن موږ تاسو وویلی شو چې ووایو غوږ نیونکی څه شو چې مخاطب وي راته. نو د دې لپاره موږ تاسو وایو چې یو چې دی په دوهم پرسن کې راځي، په دوهم شخص کې راځي، چې یو هغه څوک دی چې موږ تاسو ته غوږ نیسي یا موږ تاسو سره مخاطب وي، موږ تاسو هغه ته خبرې کوو، دا په دوهم شخص کې راځي. تھرډ پرسن یا دریم شخص موږ تاسو چیش لرو. دریم شخص ګوره چیش ته ویل کېږي چې د هغه په اړه باندې موږ تاسو بحث کوو، د هغوی په اړه باندې صحیح شو، دې ته ویل کېږي دریم شخص. په دریم شخص کې موږ تاسو مطلب چیش لرو. په دریم شخص کې ګوره د باقیمانده ټول شیان لکه هی، شي، دی، ایټ صحیح شو. دا څلور دانې په چیش کې راځي، په دریم شخص کې راځي یا په تھرډ پرسن کې راتللی شي. یعنی دا هغه کسان دي چې موږ تاسو یې په اړه باندې بحث کوو، د هغوی شخصیتونه بیانوو، د هغوی په اړه باندې یعنی هغوی تعریفوو صحیح شو. نو دې ته ویل کېږي دریم شخص. نو ملګرو زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وایي انشاءالله چې ډېر شیان به مو ترېنه زده کړي وي. که مو نه وي زده کړي یو ځلې بیا وګورئ، انشاءالله حتما به زده کړئ. نو تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپېڅلي رب سپارم. ښه وخت تېر شه، بیا الله مو حافظ و ناصر شه.